سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. شبنم وزیری یم د زیرو نیوز 24 ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. شنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ 15مه او د 2025 زیږدیز کال د ډسمبر 6مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې افغان ورزشکار احمد سهیل جعفري چې د پاکستان آزادو سیالیو یا NFT4 په څلورم پړاو سیالیو کې د اتلولۍ کمربند ګټلی و، د ورزش مینوالو لخوا له تود هرکلي او پراخ ملاتړ سره مخ شو. نوموړی وتوانېده چې په دغو سیالیو کې خپل 4 پاکستاني سیالان مات کړي. صرافان هیواد لوبډلې په خپل شپږمه لوبه کې اتفاق خانزاده ته ماتې ورکړه. د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ د 15مې اونۍ په لړ کې صرافان هیواد او اتفاق خانزاده کندهار لوبډلې سره مخامخ شوې چې له یوې په زړه پورې لوبې وروسته صرافان هیواد سیالي لوبډلې ته د 1-0 ماتې ورکړه. د په روانو سیالیو کې د اتفاق خانزاده لوبډلې 4مه بریا وچې ترلاسه یې کړه. د پروان ولایت د فدراسیون استازولۍ لخوا د پهلوانۍ سیالۍ د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت په همکارۍ د یوې ورځې لپاره د 5 ولایتونو پنجشیر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ او کابل د 200 ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوې. یا د سیالۍ په بېلابېل عمري کټګوریو لکه نویو ځوانانو او لویانو ترمنځ ترسره شوې چې په پایله کې د پروان ولایت ورزشکارانو تر ټولو ډیر امتیازونه ترلاسه کړل او د دې پړاو اتلولي یې خپله کړه. د سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې د خوست ولایت د والیبال فدراسیون په استازولۍ د دې ولایت په علي شیر ولسوالۍ کې د 53 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د تڼیو الف لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پایلوبه کې تڼیو الف او لکڼ اجمل لوبډلې سره مخامخ شوې چې له یوې په زړه پورې لوبې وروسته پکې تڼیو الف سیالي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او د دې پړاو سیالیو ګټونکې شوه. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونه د الله پامان.